الله الرحمن الرحیم. سلامونه میمونه ګرانو کتونکو. په دې هیله چې روغ او جوړ وي. ډاکټر بختیار بختیار یم د دې پیج څخه یوه ویډیو تاسو ته برابروم. په تېرو ورځو کې زموږ پوسټ کړی و چې د زخو یا د میخونو علاج او د دوای زموږ سره شته. نو دې لپاره تقریبا 10 مال چې تاسو کور کې جوړولی شئ، په خپله جوړولی شئ. خو دا ویډیو د اول نه تر اخره پورې سم ډول وګورئ. په خپل کور کې تاسو کولی شئ چې میخونه یا زخې ته دوای کوئ. نو که چا په لاسونو باندې یا په پښو باندې میخونه یا زخې ختلي وي، دې لپاره دا 10 قسمه درمل تاسو جوړ کړئ. په دې باندې وایزمه انشاءالله ښه کېږي به. هر یو درس ښه کېږي. که دې سره کار ورنه کړه، بیا به تاسو یو جلدي ډاکټر ته ورځئ تر څو ستاسو لپاره به جراحي یا اپریشن کېږي. نو راځو اوله طریقه پیل کوو. اوله طریقه کې تاسو لیمو ته ضرورت لرئ چې څومره تاسو یا پښو باندې میخونه وي یا زخې وي، په هماغه اندازې لیمو. یوه ویټامین سي ګولۍ ته ضرورت لرئ. ویټامین سي ګولۍ به ښه مندیه کړئ چې یو پوډر شکل ترې جوړ شي. کله چې ښه مندیه شوه، کله داسې ډول مندیه کړه، دې سره به لیمو به یو ځای کړئ. چې دا ډول مخلوط ترې جوړ شو، بیا به په زخو باندې یا په میخونو باندې ووهئ، په پلاستر باندې به یې وتړئ او دا کار د شپې کوئ او تر سهار بیا لرې کوئ. دا تر یوې نه تر 2 هفتو پورې دوام ورکوئ. انشاءالله په دې سره به ښه کېږي. دویم یوه 2 کشوغې د پخلی سوډا او 2 کشوغې د کاسټر آیل په نوم تیل بازار کې موندل کېږي. دا به سره ګډ کړئ. کله چې کاسټر آیل د پخلی سوډا ټول سره ګډ کړئ، 1 کشوغه د پخلی سوډا او 2 کشوغې کاسټر آیل، د دې څخه به یو مخلوط جوړ کړئ. او دا مخلوط بیا په کله چې دا مخلوط جوړ شي، د زخو باندې یا په میخونو باندې وهئ او 10 دقیقې به دلته په یو پلاستر په واسطه وتړئ. انشاءالله دې سره به هم ښه شي. په ورځ کې 3 ځله دغه وخته پورې دوام ورکړئ تر څو چې ښه نه وي. دریم 1 کشوغه کورکمن اوړه وچ او 1 دانه لیمو، 1 هګۍ. دا 4 شیان به سره مخلوط کړئ، میکس به کړئ. کله چې مخلوط شي، بیا په هغه ځای باندې چېرته چې میخونه وي یا زخې وي، په هغه باندې د شپې لخوا ږدئ، د یو پلاستر په واسطه یې تړئ تر څو سهار یې بیا مینځئ. نو تر هغه وخته پورې دوام ورکوئ تر څو چې ښه شوي نه وئ. که چیرې تاسو دغه میخونه یو کلک جراب استعمال یا کلک، یعنې د دې په واسطه کلک مضبوط تړل کېږي، نو دې سره انشاءالله هم ښه کېږي. طریقه: هګۍ دنه به ماته کړئ چې دې سره به لیمو هم میکس کړئ. لیمو به هم سره یو ځای کړئ. دا به کورکمان په دې کې میکس کړئ. د شپې لخوا لږ لږ په دې باندې ږدئ او څومره چې پاتې کېږي بیا بلې ورځې ته ساتئ. تر هغه وخته پورې دې ته دوام ورکوئ تر څو یو ښه میکس جوړ کړئ. ښه میکس کړئ، تر هغه وخته پورې ورته دوام ورکوئ چې تر څو تاسو پښو باندې کوم میخونه وي هله منځه تللي نه وي. یو ښه میکس جوړ کړئ تر څو ښه سره میکس شي په خپلو منځو کې. د شپې لخوا لږ لږ د میخونو په اندازه په هغه ځای باندې ږدئ، کوم ځای کې چې میخونه وي یا زخې وي، کوم چې پاتې کېږي بلې ورځې ته ساتئ. 3 کشوغې د پیاز جوس او 1 کشوغه د لیمو جوس. د پیاز څخه به اوبه وباسئ. کله چې د دې څخه اوبه وباسئ، کومې اوبه چې پاتې شي او د لیمو څخه به هم اوبه وباسئ. د پیاز او لیمو اوبه په میکس کړئ د یو ملوچې په واسطه، کوم ځای کې چې زخې میخونه موجود دي هغه په واسطه د شپې لخوا وهئ او بیا د یو پلاستر په واسطه تړئ. 5مه اولیویرا په نوم یو نبات چې د تصویر کې تاسو کوم ګورئ، او دویم دا ګبین. دا یوه کشوغه اولیویرا جل او یو هایو پلاستر په واسطه تړئ. په ورځ کې 3 ځله دغه په دې میخونو باندې وهئ، انشاءالله ښه کېږي به. 6 1 دانه پیاز به میده کړئ او 1 کشوغه دې سره د 1 کشوغه مالګه به هم واچوئ. کله چې بیا به دې څخه اوبه وباسئ. کله چې دا اوبه وباسلې، دا اوبه په واسطه بیا کومه میخونه چې تاسو کوم ځای باندې موجود وي هغه په دې ملوچې په واسطه غوړوئ او د ویرنجې یا د یو پلاستر په واسطه یې تړئ تر څو ورځې پورې دوام ورکړئ. انشاءالله ښه کېږي به. کوم ځای کې چې میخونه په پښو باندې موجود وي هلته به داسې کېږدئ او په هغه ځای باندې د یوې پاکې توکړې په واسطه د شپې لخوا تقریبا 24 ساعتو څخه واخله تر 6 ساعتونو پورې به دا بانجان په دې میخونو باندې تړئ او لرې کوئ به یې نه. نو هم د اوبو په واسطه به یې هم نه لمده کوئ. انشاءالله دې سره به هم ښه کېږي. هوږه به راواخلئ یا به میده کړئ. کله مو چې میده کړه، بیا به په زخو باندې یا د نیم په هغه باندې به یو پلاستر په واسطه وتړئ. تر 1 ساعت پورې به دوام ورکوي. د 1 ساعت وروسته به یې ومینځئ. انشاءالله دې سره به کومې زخې وي هم له منځه لاړې شي. الوګان به راواخلئ،
الوګان به راواخلئ، دا کله مو چې وړه وړه کټ کړل بیا به دا الوګان د 2 هفتو پورې دوام ورکوي او دا الوګان په کوم ځای کې میخونه موجود وي، ازخې موجود وي، په هغه باندې به یې د شپې لخوا ګدئ او د یو پاکې توکړې په واسطه یې تړئ او تر 2 هفتو پورې دې طریقې ته دوام ورکوي. 10مه طریقه، په دې سره کاسټر آیل په نوم جیل پیدا کیږي بازار کې، دا به تاسو واخلئ او په دې سره د زخو باندې او یا په میخونو باندې به دا وهئ او انشاءالله دې سره هم ښه کیږي. دا هغه طریقې وې چې تاسو ته مو وښودلې چې دې په واسطه تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې زخې او یا میخونه تداوی کړئ. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او خپل ټولو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه ډاکټر وحید الله بختیار دا در سره لایک کړئ تر څو هر ډول معلومات تاسو کتلی شئ. د بدن نورې ناروغۍ تداوی، کورنۍ درملنه ټولې په دې کې تاسو ته ښیم او زموږ فیسبوک پاڼه لایک کړئ او د ویډیو